بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو د سحر سلام په مازیګر کې قبول کړئ. ډېر ښکلی موسم دی، سپرلی دی او زړه مې غواړي چې په دې شینکي موسم کې، په دې سپرلي موسم کې تاسو سره د یو سپرلي کتاب تذکره وکړم چې د کوم نه زه متاثره شوی یم. دا کتاب د الف شفق کتاب دی او د دې نوم دی د 40 رولز آف لو. دا ټرکش لیډي لیکلی دی او دا یې د جلال الدین رومي د اثر لاندې لیکلی دی. تاسو ته به معلومه وي چې جلال الدین رومي ډېر مشهور صوفي بزرګ دی چې چاته علامه اقبال پیر رومي وی او ځان ته علامه اقبال وی مرید هندي. نو د جلال الدین رومي استاد یا د چا نه چې جلال الدین رومي دا اثر اخیستی و هغه و شمس التبریز. او شمس التبریز یوه سلسله ده چې د حضرت علي کرم الله وجه الکریم په اولاد کې نو د هغه نه یې اثر اخیستی و. تاسو ته دا معلومات دي چې یاره د حضرت علي کرم الله وجه الکریم 9 کالو نه د پیغمبر او د نبوت په صحبت کې پاتې شوی دی. نو اندازه لګولی شئ چې یاره دا به څومره لوی اثر وي. اصل کې خبره دا ده چې 40 رولز آف لو باندې خبره کول په لنډ تنګ وخت کې زمونږ د وس خبره نه ده، خو زه به د هغې نه صرف او صرف 2 رولز راواخلم او مختصر طور به زه د خپل کیپیسټي مطابق بیان کړم. الله دې وکړي چې تاسو ته دغه سپیرټ چې کوم دی در ورسیږي، تاسو هم انسپایر شئ او تاسو هم پخپله دا کتاب ولولئ. نو هغه اولنی رولز دا دی چې کله د الله تعالی تذکیره وشي او د انسان په ذهن کې یو یره پیدا شي، د یرې ګمان پیدا شي، نو دا اصل کې د دغه شخصیت کې د دغه سړي د دغه انسان خپله چې کوم دی نو د شخصیت ګمان دی د الله تعالی باره کې. لکه یو حدیث هم دی چې الله تعالی وایي چې یاره زه انسان ته د انسان د ګمان مطابق میلاویږم. او که فرض کا د یو انسان مخکې د الله تعالی تصور لکه د یو شفقت، د یو محبت، د یو مینې راځي، نو دا چې کوم دی د دغه شخصیت د دغه انسان د خپل شخصیت عکاسي کوي. دا خبره شوه. بل د ټولو نه اهم چې کوم زما فوکس دی هغه 28 رول دی او هغه دا دی چې یاره په موجوده لمحې کې اوسېږه، نه په ماضي کې ځان ورکوه، مه ماضي ته چې کوم دی نو ځان ټرانسفر کوه او مه چې کوم دی نو د فیوچر غمونه کوه، د مستقبل غمونه کوه. فیوچر کانسرنز او پاست وریز دا د تا چې کوم دی نو دغه نه کي، منه نه کي د موجوده لمحې د انجوای کولو نه، د موجوده لمحې نه د فایدو اخیستلو نه. نو موجوده لمحه هغه یو وایي که نه یو رایټر دی چې هغه کتاب هم ما کتلی و، ما نه یو دوست ډېر ټایم کې نوم هیر شو، خو هغه وایي چې یاره the level of our satisfaction, the level of our peace of mind is determined by how much we are able to live in the present moment. مطلب دا چې یاره د زمونږ د اطمینان چې کوم لیول دی، کومه درجه ده، دا به دې معلومیږي چې یاره څومره مونږ د دې قابل یو چې مونږ په موجوده لمحه کې چې کوم دی نو اوسېږو. دا موجوده لمحه چېرته زمونږ نه ضایع نه کړي، ماضي را نه ضایع نه کړي او د مستقبل فکرونه یې را نه ضایع نه کړي. او دغه شانتې اصل کې لمحه، اصل زندګي چې کوم دی نو هغه د موجوده زندګي ده. دې سره یو خبره راځي چې یو کار سره عشق کول، کار سره لو کول. کله چې ته د خپل کار سره عشق کې، لو کې، نو ته به ستړی کېږي نه. نو دا خبره زده کول پکار دي. او مطلب دا دی چې موجوده لمحه او چې کله د یو سړی عاشق وي او چې کله د یو سړي مینه وي، نو هغه چېرته هم چې کوم دی نو ماضي له دا اجازت نه ورکوي چې هغه دې د موجوده لمحه چې کوم دی قربان کړي او نه د فیوچر غمونه کوي. نو خبره داسې شوه چې یاره دا ډاینامیزم چې کوم دی، ډاینامیک، نټ سټیټیسټي نه، دا جمود نه، بلکې چې کوم دی نو دا تحریک، دا په حرکت کې اوسېدل او دا د ژوند علامت هم دی. نو اصل کې زه خپلو ملګرو ته او خپل که زما سټوډنټس دي او هغه زما خبرې اوري، نو هغوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې که ژوندی اوسېدل غواړې روحاني طور،
نو سټډي کول پکار دي او غور او فکر کول پکار دي او داسې ټریډیشنل جوړېدل نه دي پکار چې یاره تا ته به چې کم دی نو بل سړي یو خوراک او یو د فوډ فار یور تھاټ په تیار کړی او بس ته به په هغې باندې اکتفا کوې نه خپله تینکینګ کوه خپله غور او فکر کوه خپله باندې نتیجې اخذ کوه ځکه چې ته یو انډیویژول او دغې ته علامه اقبال چې کوم دی نو خودي ویلی ده د خودي دا تصور هم چې کوم دی هغه د دې کتاب نه اخیستی شوی تصور دی خودي څه شی دی خودي ایمان دی ایمان نو دغه شانتې دا مینه څه شی دی دا ایمان دی کله چې تا مینه شروع کړه نو ته اصلي مؤمن شوې او چې کله تا کې مینه نه وه نو لکه مطلب دا دی دا نورې خبرې چې کوم دي نو دا په زیرو کې ضرب خوري او لکه مطلب دا دی چې د هغې نه هیڅ نه جوړېږي نو او بله یوه خبره دا ده چې یاره دا کم مینه کوونکې خلک نو په هغوی کې چې کم دی نو د هغوی دا مینه چې کم دی نو چېرته ختمیږي نه د دې یو اختتام نه کېږي او دا مینه کول او دا چې کم دی دا علم حاصلول هم چې کم دی نو یوه مینه ده نو دا د یو سفر نوم دی دا د یو منزل نوم نه دی د دې څه منزل نشته دی لکه خلک چې وایي که نه چې دا کتاب دی او دا کتل پکار دی او بس نه د هرې زمانې د پاره چې کم دی نو د هرې زمانې خپلې تقاضي د هرې زمانې خپل ډیمانډز وي او تا له هغه پیژندل پکار دي د زمانې ټرینډز چې پیژندل پکار دي او د دې مضمون نه کار اخیستل پکار دي څنګه چې الله تعالی قرآن نازل کړی دی دا دغه شان الله تعالی انسان له دا تفکر ورکړی دی تدبر یې ورکړی دا صلاحیت او دا فیکلټي دی دپاره ورکړی دی چې دی د دې نه کار واخلي دا د استعمال کې په استعمال کې دی راولي په دې باندې د مسلې معلومې کی په دې باندې د مسلو حل معلوم کی نو مطلب اخره کې دا خبرې ختمیږي خو نه خو زه به تاسو ته صرف دا ووایم چې یاره یو انسان یا خو مسلې یا د مسلې حصه یا پارټ اف د پرابلم دی او یا پارټ اف د سلوشن نو موږ له پکار دی چې د ځانه دا تپوس وکړو چې ام آی د پارټ اف د پرابلم اور ام آی د پارټ اف د سلوشن زه په کوم کټیګري کې یم زه مسلې جوړوم او که زه مسلې حل کوم نو اصل کې دغه کتاب چې کوم دی د 40 رولز اف لاو دا به تاسو انسپایر کړي انسانیت طرف ته اصل کې انسانیت هم دا دی هیومنزم هم دا دی چې ته د انسانانو سره مینه وکړي ګوره دا مینه داسې یو شی دی چې دا ځان ملټیپلای کوي دا شیز د ځان سره نه ساتي دا چې کوم دی نو نورو خلکو کې هم دا چنګاري لګوي او بله یوه خبره دا ده هغه غني خان وایي که نه چې ای د حسن نور دریابه ما له یو ټکې د نور رک زه به تاسو سره نیکسټ چې کوم دی نو د غني خان دا نظم چې کوم دی دا به در سره شیر کوم صحیح ده او وایي زما خو ډېر څه په زړه خو ما هېڅ ونه وي بس مننه د اورېدلو او د توجه ورکولو